د محقق جالب اقرار د غني په اړه دا چې محقق څه ویلي معلومات په پامیر پلاس چینل کې را سره وګورئ. دوران لیکلي د محقق جالب اقرار غني به زه هره شپه د افغانستان ډیری سیاسیونو لکه اشرف غني د هیواد څخه تښتېدلی دی. اوس نو په دې فرصت کې دوی ورو ورو د غني د وخت ځینې کیسې او اعترافونه په رسنیو او ځینو بیا په شخصي مجالسو کې وي. په ځانګړي ډول ډیری یې د اشرف غني څخه شکایت لري او په دې شکایتونو کې یې ځینې جالب هم دي. ځینې خو بیا اوس په اشرف غني پسې راحت خبرې کوي ځکه عادت دی. پرون به چې غني چوکۍ ورکړه نو دوی به پیل وکړ چې غني لږ ژر غوسه کیږي خو نور ډیر یو ښه سړی دی. اوس چې پوهیږي چې غني نور شتون نه لري نو واک نه لري نو په واضح ډول سپینې خبرې کوي او اوس تازه په دې ډول څرګندونو سره ځینې کسان غواړي چې د افغانستان نوي حکومت ته ځان نږدې کړي. همدا ډول څرګندونې اوس محقق کړي دي. محقق په خپله یو وینا کې ویلي دي چې دوی هم د بهرني یرغل ملاتړ نه وو. د په خپله وینا کې هڅه کړې چې ګناهګار صرف غني وښیي او ویلي چې دوی به د دومره وخت کې آرامه شپه نه درلوده او هره شپه به اشرف غني دې تعقیب کاوه او څارل به یې. محقق غواړي په دې خبرو وښیي چې دوی د امریکا اشغال خلاف وو خو غني په کابل کې یو ډول نظربند ساتلی و. حال دا چې په حقیقت کې تر ټولو ډیر د دې اشغال غوا همدې ولوشوله.